د تراب د مرګ وصیت په غور وره د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه او د کفن پټکې مې کوک په سر راکېده په ما خاورې کړه بار چې ډز وانهورم. ما باید د علمي شعر برابر کړی خو حالات تیز دی او ځکه د سره موږ شو انشاءالله علمي شعر په یوه خبرې استادانو صاحبانو چې په دې خاوره کې څوک علمي شعر نه اوري کام یې اوري په علم یو څه کار وکړو سداد نه و پکې نو غزت راځو چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي او څه ژوند وي چې نه ګواښ وي او نه پیغور پکې وي چې ډک ملابند له ګردانۍ نه دې اوږې درنې وي یو تور ټوپک دې وي په لاس کې سر ته لور پکې وي چې ډک ملابند له ګردانۍ نه دې اوږې درنې وي یو تور ټوپک دې وي په لاس کې سر ته لور پکې وي او چې د څلور ورونه خلیج کې وي او جیب د ډک وي حجره دې ډکه له یارانو پنګ ټکور پکې وي یو غزلیز ماښام او ښه د چراغان شپه وي یو غزلیز ماښام او ښه د چراغان شپه وي چې شومدم وي چې لمان هم درې څلور پکې وي خوب مې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري خوب مې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري داسې بلاوې چې د هرې بلا زور پکې وي اوې د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته دې هر لستوڼي ته چې ګورم نو منګور پکې وي او منو چې ډېر به وي زموږ د خوشحالو قاتلان منو چې ډېر به وي زموږ د خوشحالو قاتلان چې څومره ډېر وي نه یو کس به د لاهور پکې وي چې څومره ډېر وي نه یو کس به د لاهور نظم مخکې چورونو غوښتنو مخکینی نظم و دی کوزې پښتونخوا زه کوښښ کوم چې ټول ووایم او وخت هم اخر دی د تراب د مرګ وصیت په غور ووره د دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه په قلار قلار مې یوسه ثوابۍ د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه جنازه مې ملکڼو په څوکو کېږده د مومندو باجوړو پوښتنه وکړه په مزه مزه مې کوز کاش نغر ته په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه او زه خلیل او داودزي په ما خبر کړه زه خلیل او داودزي په ما خبر کړه د ادم او د درخو پوښتنه وکړه پېښور د رنګ وهاټ درنه هېر نه شي د هنګو د دعاو پوښتنه وکړه او زه په ټل زما د مرګ یوه ټپه شه د میرلې د ورشو پوښتنه وکړه چې د بلو مازدیګر درنه هېر نه شي مازدیګر د تیرګړو پوښتنه وکړه چې د کوټې او چمن په لاره ولاړ شي د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه او بیا په بیړه بیړه راشه کور مې خور ته د هغې د سرو لاسو پوښتنه وکړه د پکتیا ټولو قومو ته لاس اوچت کړه د منګلو د زازو پوښتنه وکړه د تیرا په تورو غرونو به راواوړې د خیبر د اپرېدو پوښتنه وکړه د خاطر د خاطرو به خاطر وکړي د حمزه د تاترو پوښتنه وکړه د شمشاد په جګو سکو سلام وایه په شلمان کې د تپو پوښتنه وکړه هزارنه او باسول نه چې ورتېر شي په ډاګو کې د خیمو پوښتنه وکړه او نارنجګل مې د پټکي هر ول کې کېږده نارنجګل د پټکي هر ول کې کېږده د ننګرهار کې د باغو پوښتنه وکړو د ملنګ یو څو اشعار به چاته یاد وي اخوا دېخوا د بانډو پوښتنه وکړه د کونړ په سردارو جرګه جرګه شه د بهسود او درونټو پوښتنه وکړو په لغمان کې مهترلام بابا زیارت دی مازدیګر د تیرګړو پوښتنه وکړه او سرشاهي په چراګام درنه هېر نه شي چپرهار کې د ډاګو پوښتنه وکړه د کفن پټکې مې کوک په سر راکېده بیا ورنه د خوږیاڼو پوښتنه وکړه د تورغر او د سرود په لویه لاره د نري نري برجو پوښتنه وکړه وطنۍ شنلو پټه په ما خوره کړه د سرګړي د وښو پوښتنه وکړه توقف مې جنازې دپاره واخله دواړه غاړې د مرچو پوښتنه وکړو تر هغو مې خړو خاورو کې لیک نه کې د پرېوتو دیوالو پوښتنه وکړه په ما خاورې کړه بار چې ډز وانهورم په مزار د ډېوو پوښتنه وکړه په مزار ډېوو پوښتنه وکړه